السلام علیکم ملګرو. نن دا بیا د روژې مازدیګر دی، اولنۍ روژې مازدیګر دی. دا بل ولاګ چې ما جوړ کړی دی نو هغه د مازدیګره پورې دی، د مازدیګر نه په دې خوا مې دا بل ولاګ شروع کړو. نو حقه ورځ ده او ګورو که نه چې نن د روژې د مازدیګرۍ څنګه وي او د ماښامۍ څنګه وي، تراویح څنګه وي، او دا ټول پروسس به راته ښایو او زموږ سره اوسئ. اوس ځم اخوا پټي ته، قاري صاحب روان دی، راته ښکاري که څو واخري وي نو ځو قاري صاحب خواله چې څه حساب کتاب دی. زموږ سره اوسئ. تاسو دا لیدی شئ دا واړه واړه طالبان راغلي. په خیر طالبان راځئ. دا واړه واړه طالبان راغلي نو لکه مازدیګری دی او بیا زمونږ پټی دی، تاسو لیدی شئ اوږه ده. دا اوږه چې لکه اوس سړي په دې ټایم کې وایي چې دا اوږه مې داسې یو پاڼه ترې وشکولی، پودینې نه مې پس یو پاڼه وشکولی او د دانیالو نه مې وشکولی او څه شي ته مې ور واچولی، چکني مکني مې یخه وکړلی. نو ډېره مزه کوي چې یخه چکني وکړې که نه. وږی شوی یم او تږی شوی یم. د ګوړې شربت چې که نه، ګوړې شربت او نیمبو څه دی، نیمبو چې یا پکې نچوړ کړې، بس دقه پوره دی. په دې باندې نور څه نه خیږي. او لیدی شئ غر ته یې اور بل ته کړلی. دا د دې لپاره بل ته کوي چې دا واښه نه وي راوخیږي، دا چې وسوځي نو دا ډیران شي او بیا د دې په ځای باندې نور واښه راوخیږي. نو دا تاسو لیدی شئ. او په کورونو کې مې لوګی خیږي، خیالو دی نو دا یې لوګی خیږي. پخلي تیاری چې کوم دی هغه په زور شور کې شروع دی او ځای په ځای هغه پکې سویل راوتلی، خو د ده پسې په بیا چېرته چکر راولګو. اوس خو ځو قاري صاحب پسې چې څه چلې وکړو. واښه یې ورېبل که نه دي، ځمه دا واښه ورسره نن لږ ریبمه چې پته یې ولګي. روژه به هم لنډه شي او که ټیم پکې و نو تاسو ته اخوا د خپل کلي دا خوړ به درته وښیم، او که نه وجو د قاري صاحب سره به واښه ورېبو او بیا به راځو. تاسو چې کوم دی لیدی شئ قاري صاحب دا ټوکی ورته ایښودی دی. قاري صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام. نن دا واښه دله زه ریبم. ښه په خیر کاکئ. درغلم که نه ته څه وایې؟ را او دا ویډیو ما ته ونیسه. صحیح راکاږه لور صحیح راکاږه. قاریږي صبر وکړه که نه چې ښه بچل خورا شو که نه چې څه حساب دی. مینهوالو تاسو کتی شئ دا وخت کې موږ واښه ریبو او واښه ریبو چې اولنی پیر مې دی ډېر عمر پس مخکې مې ریبلي، اوس مې چېرته نه دي ریبلي. ښه ډېر وخت شوی دی چې واښه مې نه دي ریبلي بیا. او دا خو لکه چې کله ناکله پکې مزه کوي، هره ورځ نه خو چې سړي قاري صاحب په شانتې شوقیانه لږ کار کوي که نه بیا ښایي، خو چې ډېرې نو بیا توبه وباسه. او چې څه ګرمي قاري صاحب بس دی ویډیو دا سور پټن وا بنده شي. دا ځای کې کوم ځای کې ریبلی قاري صاحب و؟ کوم ځای ریبلی و؟ پرون دلته کې د چا قاري صاحب واښه چا ریبلي که نه، نو که ویډیو ګوري نو دا شی مه کوه. او داسې نه چې ویډیو وګورې او ځای معلوم کړې او سبا راشي لکه قاري صاحب و او ټول یې ورېبو چې قاري صاحب لکه لینډ به وران شي. بیا به له سلمان نور ګوري نه او نه لکه دا شی خو نه وي په کار. تاسو خو به نه یې ریبلی ځکه چې غل ته دې ویډیو کتو ته اوزګار شو نو غل نه دی. صحیح ده، خو دا شی مه کوئ که نه، نه یي په کار. دا شعر کوي که نه چې غل ته ورسي چې لکه بیا دا داسې شی نه کوي که نه. ستا څه نوم دی ماشومې؟
منشا استا عبید ها ها ستا ورور ماته ویلي زما نومونه هېرېږي مړه او ستا د ورور نوم رانه م هېر شوی دی فضل امین که نه قاري صاحب فضل امین د ده ورور نوم دی فضل امین او اوس به راشي زما نه په مخه د ده نوم هېرېږي دا داسې نه ده چې لکه په قص ستاسو کې هم کیدای شي د چا به دا مسله وي نومونه هېرېږي اکثر کس راشي او مخامخ ولاړ وي زه ورته ګورم چې ونډې قیسې راته یادې د میلاوېدو لکه د اولني پېر د لیدو نه واخله او د هغه ساعته پورې هر څه راته یادي خو نوم چې دی که نه زما هېر شوی نو اکثر څوک راشي او داسې مې مخې ته ولاړ دی بس نوم رانه هېر شوی نو اوس به راشي فضل امین د هغه نوم زما نه هېرېږي او دا د هغه ماشومان وروڼه قاري صاحب راکړه زه راریبم ښه ما ته پرېږده قاري صاحب راته وایي په مخه باندې ویډیوګانې مه جوړوه دا خلک به درنه تنګ شي نو ما یې قاري صاحب په دې کې لکه دا څه خلک خو چې نه ګوري جو اخوا سیم نه ګوري خو دا څه چې کوم زمونږ دغه دی او د کلي نه لکه زمونږ د کلي خلک دی او خپلوان دي او دغه دي که نه نو د دې کلي دي نو هغه چې کوم دی نو هغه وایي چې موږ د کلي یو کس ولیدی او کم بهر چې پاتې کېږي لکه خیال دی لکه اسلام آباد کې لاهور کې دوبۍ کې سعودي عرب کې بل ملک کې نو هغو ته دا ډېر زیات ښه ښکاري او ډېر دغه نو ما قاري صاحب ته مې هغه وایي چې ورکوه او ته راته وایې چې لکه هره ورځ مه جوړوه قاري صاحب ته ولې وایې چې هره ورځ مه جوړوه په قاري صاحب دې سره سړی تنګېږي تنګېږي ته زما ناسې تنګې مړه قاري صاحب زه خو تنګ نه یم یاره ها زه خو تنګ نه یم نو ته وایې بېګاوه قاري صاحب وایي ویډیو مې کته خو بیا اوده شوی نو دونه طاقت مې نه کېدو چې ستا ویډیو مې پوره کړی ما یې نو او ولو په دې شلتالونو کې هم کچ کچ ګلونه دغ شوي دي ښه دا شلتالو ونه ده په دې کې کچ کچ ګلونه چې کوم دي نو راختلي او تاسو لیدی شئ دغه پکې دې خوا دې کې هم راختلي ماشاءالله کچ کچ ګلونه دي تاسو ته ښکاري ها ګلونه شو دي قاري صاحب او الیچو هم کړلی که نه صرف شلتالانو کړلی الیچو شلتالانو دواړو کړلی الیچو نه دي کړی ښه صرف شلتالانو کړلی ښه منشا تاسو لیدی شئ دا سویل لا وطن له تره زوی شلخی شوکی دا ډېره مزه کوي چې سړی داسې خپل پټي ته راوځي او داسې دا سابه سابه پکې لږ لږ وشوخئ اخوا ډېر شی دی لکه ساګینې پېشمني کې چې ساګینې کې ورچه ډېره مزه کوي دا او وشو کوم د سره نه دا ډېره مزه کوي تاسو لیدی شئ کلي مازدیګری دی ماشاءالله قاري صاحب ته موږ ست وکړو خو هغه لاړو دغه ته چې زما کور ته روژه ماتې له موږ یې روژه په دلته کې ماته کړې وه وایي ناظم ماسوتن مانځله به یې راځمه نو ما یې تراویح کې خو ما یې لنډ لنډ صورتونه پکې یاد کړه جو وایي سیچل کوو قاري زموږ د قاري صاحب ته چې لنډ لنډ صورتونه یاد کړه دی په هغه ورځ باندې اوږده اوږده صورتونه شروع کړي په تراویح کې اوس څه کالي خیر لنډې دي پر اوس کالي چې دی نو اوږدې اوږدې تراویح وي قرآن مجید تقریبا څه 24-25 روژې ته یې ختم کړی و که نه نو څه کالي چې دی نو ټولې وی لنډې لنډې اوږدې ښې مزه کوي خو مشرانو ټولو هغوی لنډې او دا کم کشران چې دوی وایي اوږدې او بیا یو څو ورځې راشي او بیا پکې نه راځي ستا نوم زما نه بیا هېر شو ښه اوس مې هلته کې په پټي کې ستا ورور ته ووایې چې فضل امین را روان دی پکې ادې شرمېږي د ده را شرم به مونږ ختمو په دې ویډیوز کې په خیر خو وکړه که نه مړه څه کوې زه به کلي ته ځې ښه روژه ماتې ته ټیم لږ دی خو زه نو ستا خوښه ده قاري صاحب هغه لاړی تاسو لیدی شئ او
دا خندا را روان دی پټي ته تللی و پټي ته تللی و دانیال تازه تازه راغستی دی ما چې تاسو ته اوس وی چې دا تازه دانیال د خپل پټي راوالې نو ډېره مزه کوي دا خندا دی او دا دانیال دی په لاس کې ورسره او دا پکې شهزاد دی لږ څه کوې لکه په دې قنچۍ باندې ها موټر سایکل والا را روان دی ټیم چې کوم دی نو ناوخته دی او دی دادي کوي سلام ورته وکړئ دغه ماحول دی دغه کلی دی او دغه کوڅې دی او دغه د کلي ویډیوګانې اوس ځو اخوا پواد دکان ته چکر لګوم چې هلته کې څه حساب کتاب دی ما اوس راوړو اوس دې خوا رالم تاسو په دې ویډیو کې شاته سوچ کوئ چې د قاري صاحب سره داسې لګیا دی دی زمونږ همزولی دی زمونږ نه بلکې کشر دی او زمونږ ملګری هم دی او امامتي هم دلته کې کوي موږ له نو زمونږ د وروڼو په شانتي دی او بیا رالم او بیا جواد دی خان ورسره هم ناست دی خانه داسې خیر عبدالو په خیر وکړه په خیر وکړه چاچی میله وکړه چې ماودي نه ویني بیا نره ماشاءالله فواد چې شو کور ته تللی خان ناست دی دکان کې او فواد چې کوم دی کور ته تللی نو بس دا حل دی اوس تاسو ته یو ښه ساعت بعد به لکه زمونږ په دیزي کې روژه ماتېږي که نه نو هغه روژه ماتې له چې خلکو دغه راغستې څه ورته وایي خلکو پلیټونه راغستې د کور او روژه ماته چا کجور او پکوړی وغیره راغستې او په جومات کې دا مشران چې کوم دي نو دوی ټوله روژه ماته کړي او د هغې نه پس بیا ځي کور ته باقی روټۍ کور کې خوري روژه ماته کې په جومات کې او مونځو کې د هغې نه پس بیا ځي کور ته او دا د کلي دغه شان سیسټم وي ستاسو په کلي کې څه ووایم کیدای شي د څو خلکو پای کې به هم دا سیسټم وي او زما خو چې یاد زمونږ د کلي دغه سیسټم دی او ما چې کوم ځای کې هم لیدلی دي لکه څه ځای کې میلمه شوی یم نو هلته کې هم دغه شانتې سیسټم وي په روژه کې او دا تاسو وینئ مازدیګری دی ماحول انجوی کوي خوندونه ترې واخلئ دا لیدی شئ دغه اوس وړم جومات ته او هلته کې ټولو خلکو چې دی مشران دا راوړي او هلته کې روژه ماته کې مونځ وکړي د هغې نه پس چې دی نو بیا راځي کور ته دا خان ناروان دی تاسو لیدئ دې هم راغستي دي او دا چې دی جومات دی جومات ته دا پکې اتنا بس دا خان طالب مو سره هم راواغستو دا به اوس په وړو او ودادا او خندادا په دوا باندې دي ناست دي دوا پکې کوئ نو ټولو ته مسافرو ته او موږ ته او ټولې دنیا ته چې الله ټول خلک دینداره کړي او نیک عمله کړي الله له سامان غیبي شته کړي آمین چې څه غواړي الله دې ورکړي آمین مرګلو باندې وي او اوس په روژه ماته کوو علي روژه مې ماته کړه او اوس ځمه جومات ته مانځله نو مونځ به وکړو او د هغې نه پس په باقیه روټۍ چې کوم دی هغه وخورو ملګرو وختي چې لاړم روژه ماته مې وکړه او د هغې نه پس چې دی نو یوه کجوره مې وخوړه او د هغې نه پس چې دی نو په دغه باندې نه یم پوه شوی څه ورته وایي د دې ډوډۍ هغه نشه را باندې شوه راغې او خان مو اودس کې هغه دی نو ما نو اودس کې مانځله راغلو دا مونځو شو اوس او د دې نه پس به بیا انشاءالله تراویح کوو تراویح ته اوس ورځېدو ټول موږ پسې وپاڅو د نن دویمې ورځې تراویح ختمې شوې او بس باقی به درته دا باقی ماحول مړه دا کلیپ بیا والی یاره دا داسې وی یاره ګډې وډې دا خو پکې داسې مزدار راغی چې
څنګه مازه معمول نو ها څو اوس موږ تراویح وکړې ها اوس به زه کورونو ته بس دی ایوه داسې به وکړو ښه